بسم الله الرحمن الرحیم. په نن درس کې به موږ د مسند الیه تعریف وکړو او دارنګې مبتدا ته مبتدا ولې ویلی کیږي د دې وجه تسمیه به ذکر کړو، ورسره د مسند تعریف او دارنګې خبر ته خبر ولې وایي، دارنګې یو فایده او د جملې اسمیه او دارنګې د جملې فعلیه د دې دواړو د ترکیب کولو طریقه به په نن درس کې ذکر کو د الله په فضل او کرم سره. په تیر سبق کې مونږه د جملې اسمیه او دارنګې د جملې فعلیه د دې دواړو تعریفونه کړي وو او ورسره مو د جملې اسمیه د اولنی جز او دارنګې د دوهم جز نومونه او دغه شان د جملې فعلیه د اولنی جز نوم او دارنګې د جملې فعلیه د دوهم جز نومونه ذکر کړي وو چې د جملې اسمیه اولنی جز ته مسند الیه ویلی کیږي او دوهم جز ته مسند، او د جملې فعلیه اولنی جز ته مسند وای او دوهم جز ته مسند الیه. نو په نن درس کې د دې مسند الیه او مسند وضاحت کوو چې دا څه ته ویلی کیږي. نو راځئ اول دا ټول په ټوله سبق نننی دلته په نقشه کې ذکر کوو او وایو. نن زمون سبق چې دی هغه مشتمل دی په اووه خبرو. په نن سبق کې به موږ ټولې اووه خبرې بیان کو او ذکر کو. ټولې به څو خبرې ذکر کو؟ اووه. اول نمبر خبره دا به موږ ذکر کو د مسند الیه تعریف، چې مسند الیه دا څه ته ویلی کیږي. دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره په نن سبق کې به موږ ذکر کو مبتدا ته مبتدا ولې وایي. مبتدا ته مبتدا ولې وایي. دریم نمبر خبره په نن سبق کې د مسند تعریف، چې مسند دا څه ته ویلی کیږي. دا دریم نمبر خبره شوه. څلورم نمبر خبره خبر ته خبر ولې وایي. دا څلورم نمبر خبره ده په نن سبق کې زموږ سره. پنځم نمبر خبره یو فایده به ذکر کی. څه شی به ذکر کی؟ فایده. شپږم نمبر خبره په نن سبق کې هغه د جملې اسمیه ترکیب کولو طریقه. صحیح شو؟ طریقه. او اوم نمبر خبره د فعلیه، د جملې فعلیه د ترکیب کولو طریقه. نو په نن سبق کې زمونږ سره دا اووه خبرې دي. اول نمبر خبره د مسند الیه تعریف. دوهم نمبر خبره مبتدا ته مبتدا ولې وایي، دا نوم ورته ولې اخیستلی کیږي. دریم نمبر خبره د مسند تعریف. څلورم نمبر خبره خبر ته خبر ولې وایي. پنځم نمبر خبره یو فایده به درته ذکر کی. شپږم نمبر خبره د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه به در وښیي. او اووم نمبر خبره د جملې فعلیه د ترکیب کولو طریقه به درته ذکر کی. نو دا اووه خبرې په نن سبق کې ذکر کیږي. راځو اول نمبر خبرې ته چې مسند الیه څه ته ویلی کیږي. مسند الیه د هغې ته ویلی کیږي چې د طرف ته د کم اسم یا د کم فعل نسبت شوی وي. مسند الیه د هغې ته ویلی کیږي چې د طرف ته د یو اسم یا د یو فعل څه شوی وي؟ نسبت شوی وي. لکه زیدون
عالمون. زید عالمون دا جمله اسمیه ده. اوس دا زید چې دی دا مسند الیه دی. مونږ ویلې مسند الیه څه ته وایي؟ د هغې ته وایي چې د طرف ته د اسم یا د فعل څه شوی وي؟ نسبت شوی وي. اوس د دې دوهمې جملې چې د دې دوهم لفظ چې عالمون دی د دې نسبت شوی دی د زید طرف ته. مسند الیه چې ده ته، اوس دا زید مسند الیه دی، د ده ته د علم نسبت شوی چې زید څه شی دی؟ عالم دی. مسند الیه چاته وایي؟ چې د ده طرف ته د یو شي نسبت شوی وي، هغه شی که بیا اسم وي او که بیا څه شی وي؟ فعل وي، نو ده ته څه ویلی کېږي؟ مسند الیه. مسند الیه مو پېژنده، د هغې ته ویلی کېږي چې د ده طرف ته د اسم یا د فعل څه شوی وي؟ نسبت شوی وي. او دا اول نمبر خبره. دوهم نمبر خبره، دا مبتدا ته مبتدا ولې ویلی کېږي؟ د دې وجه تسمیه څه شی ده؟ دا نوم ورته ولې ایښودلی شوی دی؟ دلته دا دوهم نمبر خبره تاسو ته ذکر کړې ده. وایي مبتدا ته مبتدا ځکه ویلی کېږي چې د دې نه د جملې ابتدا کېږي، د جملې پیل، د جملې شروع د دې نه کېږي، د مبتدا نه. اوس دلته مثلا همدغه مثال راوالی. اوس زید عالمون. زید دا موږ ویلي که نه چې مسند الیه ته چې دی څه ویلی کېږي؟ د جملې اسمیې کې مسند الیه ته مبتدا ویلی کېږي. دا جمله اسمیه ده او نو دې مسند الیه ته مبتدا ویلی کېږي. اوس دا مبتدا ته مبتدا ولې وایي؟ مبتدا ته مبتدا ځکه ویلی کېږي چې د دې نه د جملې ابتدا کېږي. اوس دلته د دې جملې ابتدا د چا نه شوې ده؟ د مبتدا نه شوې ده، د دې زید نه شوې ده. اوس دا څه شی دی؟ مبتدا. مبتدا وجه تسمیه هم یاده کړله چې مبتدا ته مبتدا ولې ویلی کېږي. مبتدا ته مبتدا ځکه وایي چې د دې نه د جملې ابتدا کېږي، لکه زید عالمون، د زید نه د جملې ابتدا شوې ده. دریم موږ سره چې دی په نن سبق کې هغه مسند دی. مسند څه ته ویلی کېږي؟ مسند د هغې ته ویلی کېږي چې د ده نسبت بل یو شي طرف ته شوی وي، بل یو شي ته د ده څه شوی وي؟ نسبت شوی وي. مسند الیه چې ده ته د یو شي نسبت شوی وي، مسند چې د ده نسبت بل یو شي ته شوی وي. لکه همدغه زید عالمون مثال راواخلئ. زید عالمون، زید عالمون کې چې دی زید طرف ته د علم نسبت شوی دی، خو اوس د دې علم نسبت چې دی دا چا ته شوی دی؟ زید ته. صحیح. نو موږ څه ویلې چې مسند څه ته ویلی کېږي؟ چې د ده نسبت بل شي طرف ته شوی وي. اوس د دې علم نسبت چې دی هغه زید ته شوی دی، چې زید عالم دی. نو دا عالم څه شی دی؟ دا مسند دی. او عالم څه شی؟ دا زید څه شی دی؟ دا مسند الیه دی. ولې؟ ځکه د ده طرف ته چې دی د علم نسبت شوی دی. فرق مهم زده که دواړو په منځ کې. مسند الیه چې د ده طرف ته د یو شي نسبت شوی وي، مسند چې د ده نسبت بل یو شي ته شوی وي. اوس د زید طرف ته د علم نسبت شوی دی او د دې علم نسبت زید طرف ته شوی دی. زید چې دی دا څه شی دی؟ مسند الیه، ځکه د ده طرف ته د علم نسبت شوی دی. او دا عالم چې دی دا څه شی دی؟ دا مسند دی. ولې؟ ځکه چې د ده نسبت شوی دی زید ته. دا دریم نمبر خبره. څلورم نمبر خبره موږ سره هغه څه شی ده؟ خبر ته خبر ولې وایي؟ د دې وجه تسمیه تاسو ته دلته ذکر کړی دی چې خبر ته دا خبر ولې وایي. خبر ته خبر ځکه وایي چې دا د اول اسم د حال خبر ورکوي. د اولنی اسم د حال څه ورکوي؟ خبر ورکوي. خبر ته خبر ځکه وایي، دا څلورم نمبر خبره ده. دې خبر ته خبر ځکه ویلی کېږي چې دا د اولنی اسم چې دې مثال کې موږ سره زید دی، د اولنی اسم د حال خبر ورکوي چې دا په کوم حالت کې دی. اوس دلته زیدون دا مبتدا، عالمون خبر دی. اوس دې ته خبر ځکه ویلی کېږي چې دا د دغې اولني اسم د حالت د حال خبر ورکوي چې دا په کوم حال کې دی. تر دې پورې ورسېدلې. دا څلورم نمبر خبره په نن سبق کې. پنځم نمبر خبره زموږ سره فایده ده په نن سبق کې. او فایده دا ده چې اسم څه شی؟ اسم دا مسند
او مسند الیه دواړه راتلی شي. اسم چې دی دا مسند هم راتلی شي او مسند الیه هم راتلی شي. اسم څه راتلی شي؟ مسندم او مسند الیه. فعل دا صرف مسند واقع کیږي، مسند راځي. مسند الیه دا نشي واقع کېدلی. حرف چې دی دا نه مسند راځي او نه مسند الیه. دا فایده د نن سبق کې زموږ سره 5 نمبر خبره. اسم دا مسند الیه هم راځي او مسند، چیرته به مسندی او چیرته به مسند الیه، چیرته به مسند واقع وي چیرته مسند الیه، دواړه واقع کېدلی شي. فعل چې دی دا صرف او صرف مسند واقع کیږي، مسند الیه نشي واقع کېدلی. حرف چې دی دا نه مسند واقع کیږي نه مسند الیه، دا نه مسند جوړیږي نه مسند الیه. اسم مسند هم جوړیږي، مسند الیه هم جوړیږي. فعل چې دی دا صرف مسند جوړیږي، حرف اسم نه جوړیږي. دا په نن سبق کې زموږ سره 3 نمبر خبره او 5 نمبر خبره. 6 نمبر خبره زموږ سره هغه د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه، چې د جملې اسمیه ترکیب دا به په کومې طریقې کولی شي. د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه دا ده چې مثلا دا راوالو موږ زید عالم، دا جمله اسمیه ده، اولنی جزء اسم دی. نو د جملې اسمیه چې کوم اولنی جزء وي هغې ته ویلی کېږي مبتدا او دوهم جزء ته ویلی کېږي څه شي؟ خبر. نو ترکیب به څنګه شي؟ زید دا مبتدا، څه شي؟ مبتدا. عالم دا خبر. مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه. مبتدا سره د خپل خبر نه څه؟ جمله اسمیه خبریه. دا د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه. او د جملې فعلی هم نمبر خبره. د ترکیب کولو طریقه دا ده چې د جملې فعلی اولنی جز ته فعل ویلی کیږي، دوهم جز ته چې دی په ترکیب کې هغه فاعل ویلی کیږي. مثلا علم زیدون، علم زیدون. اوس د علمه فعل دی، دا جمله فعلیه ده ځکه چې اولنی جز څه شی دی؟ فعل دی. نو علمه دا فعل او زیدون دا فاعل. فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه خبریه، هغه مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه. نو دا څنګه شو؟ فعل سره د خپل فاعل نه دا جمله فعلیه خبریه. دا زمونږ نننی سبق د جملې اسمیه او دارنګې د جملې فعلی د ترکیب کولو طریقه هغه مو هم ذکر کړله. اوس دا د نن سبق د ټول سبق څه شی ده؟ نقشه. د نن سبق څه ده؟ نقشه ده. راځي اوس دا لاندې وایو. اول نمبر خبره د څه شي تعریف و مسند الیه، هغه درته ذکر کوي. مسند الیه هغه ده چې دته د کوم اسم یا فعل نسبت شوی وي، دا هغې ته ویل کېږي چې د طرف ته د کوم اسم یا فعل نسبت شوی وي او دې ته مبتدا وایي. او د مسند الیه ته موږ مخکې سبق کې ذکر کړي چې څه نوم اخلي. دا 2 نمبر خبره ذکر کوي. مبتدا ورته ولې وایي؟ دا 2 نمبر خبره چې مبتدا ته مبتدا ولې وایي؟ ځکه چې له دې نه د جملې ابتدا پیل کېږي. مبتدا ته مبتدا ځکه وایي چې د دې نه جمله شروع کېږي، د دې نه د جملې ابتدا کېږي. لکه زید عالم، وضاحت مې کړی دی. 3 نمبر خبره مسند هغه دی چې د هغه نسبت بل شي ته شوی وي، چې د دې نسبت بل یو شي طرف ته شوی وي او دته خبر ځکه وایي. دا 4 نمبر خبره چې خبر ته خبر ولې وایي. او دته خبر ځکه وایي چې دا د اول اسم د حال خبر ورکوي. د اول اسم د حال څه ورکوي؟ خبر ورکوي. او 5 نمبر خبره زموږ سره په نن سبق کې څه وه؟ هغه وه یو فایده مالي درته ذکر کړي. فایده دا ذکر کوي درته یادونه، اسم مسند او مسند الیه دواړه کېدی شي. یعنی اسم چې دی دا مسند الیه هم راځي او دارنګې مسند هم. اسم دا مسند هم واقع کېږي او مسند الیه هم. لکه زید عالم، زید او عالم. زید هم اسم دی، عالم هم اسم دی. نو زید دا مسند الیه دی، عالم دا مسند دی، دواړه واقع کېدی شي. چې په دې کې زید او عالم دواړه اسمونه دي او د عالم نسبت زید ته شوی دی، له دې وجې زید مسند الیه او عالم مسند شو. فعل مسند وي، مسند الیه نشي کېدی. فعل چې دی دا صرف او صرف مسند واقع کېږي، مسند راتلی شي، مسند الیه نشي. لکه زید علم، لکه زید علم او علم زید. که زید علم وایي او که علم زید وایي، دواړه یو شي دي. په دغو دواړو جملو کې د علمه نسبت زید ته شوی، په زید علمه کې هم او علمه زیدون کې هم.
لدې وجې علمه مسند او زید دا مسند الیه دی. حرف نه مسند کیدی شي نه مسند الیه. حرف چې دی دا نه مسند واقع کیږي او نه مسند الیه. شپږم نمبر خبره د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه درته ښیي. ترکیب د جملې اسمیه ترکیب داسې کیږي: زید مبتدا عالم خبر. اولنی جز ته مبتدا، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا سره خبره جمله اسمیه خبریه شوه، یعنی مسند الیه ته مبتدا ویل کیږي. په ترکیب کې به مسند الیه ته څه وایو؟ مبتدا. او مسند ته به څه وایو؟ خبر. دا د جملې اسمیه د ترکیب کولو طریقه چې مسند الیه ته مبتدا او مسند ته خبر، مبتدا سره د خپل خبر نه جمله اسمیه خبریه. اوم نمبر خبره اخرنی خبره د جملې فعلی د ترکیب کولو طریقه درته ذکر کوي. او د جملې فعلی ترکیب داسې کیږي لکه علمه فعل زید فاعل. مخکې مثال ذکر شوی علمه زید، علمه فعل زید فاعل. فعل سره له فاعله جمله فعلیه خبریه شوه. فعل سره د خپل فاعل نه دا څه شي؟ جمله فعلیه خبریه شوه. دا زمونږ نننی سبق چې مشتمل و په څو خبرو باندې؟ 7 خبرو. انشاءالله را روان درس به بیا هم وایو، انتظار باسي.